السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو روح حسن شهید یو ځل بیا پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو چرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې ډیر ځات په اسانه طریقه باندې د سلو موشن ویډیوګانې جوړ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په اسانه طریقه باندې دغه رقم د سلو موشن ویډیوګانې جوړ کړئ بالکل صفا بالکل کلیر او ډیر ځات په اسانه طریقه باندې. نو دا به تاسو څنګه جوړوي د کوم یو اپلیکیشن مدد سره دغه ټول طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پرې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل دررسي. د سلو موشن ویډیوګانې څه ته وایي؟ هغه ویډیوګانو ته چې په کوم کې مطلب یو گاړی یا تاسو په خپل یا داسې هر یو شی تیز روان وي هغه تاسو څنګه په سلو موشن کې جوړولای شئ چې هغه بیا سلو روان وي. او د سلو موشن ویډیوګانې دي مطلب تاسو د ځان لپاره د ټیک ټاک ویډیوګانې جوړوي یا داسې بل څه هغه تاسو د اپلیکیشن مدد سره په اسانه طریقه باندې جوړولای شئ. مطلب د ټیک ټاک چې کوم تاسو سره انډراید موبایل وي پای کې چې کوم خپل سلو موشن دی نو کو پای کې تاسو ویډیو ډیره زیاته سلو کوي هغه به خړیږي داسې بلر کیږي به ډیره زیاته مزه به نه وي. او تاسو د دې اپلیکیشن مدد سره دغه رقم سلو موشن ولې ویډیوګانې جوړ کړئ هغه به ډیر زیات کلیر وي او ډیر زیات به زبردست وي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې تاسو په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې ډیر زیات زبردست ویډیوګانې جوړ کړئ. د نه وغیرہ تاسو ساوند چې کوم دی هم په دې باندې اپ کولای شئ د ویډیوګانو اواز هم بندولای شئ. نو پس ټاپل به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن به تاسو کوم ځای انسټال دا به تاسو د یوټیوب کې د ډسکرپشن انسټال کړئ. او کوم ملګري چې زموږ د ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاوي شي د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. دا لینک نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا وسو کې سمبل دا به اوپن کړئ. پس ټاپل تاسو ته یو اپشن درکړي ګیلری تاسو وسو کې سمبل به د ګیلری باندې وکلیک کړئ او خپل هغه ویډیو بدل ته سلیکټ کړئ کوم ویډیو چې تاسو سلو موشن کې جوړول غواړئ. بیا به تاسو کې بار به سمپل په نیکسټ باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ تاسو ویډیو بدل ته راشي دلته تاسو ته یو وړو کې تاسو ښکاري اوس په دې کې تاسو ته ښکاري چې دلته کوم یلو کلر والا کوم نشان دی زیړ کلر والا کوم نشان دی چې تاسو څومره دغه رقم سایډ ته بوځئ دې طرف ته نو هغه دومره تاسو ویډیو په سلو موشن کې جوړیږي. تاسو ته ښکاري دغه رقم دلته ما ودرولو نو تاسو ته ښکاري ویډیو څومره په زیات سلو موشن کې شوه دا رقم به تاسو لږ په سایډ باندې ودروئ نږدې ودروئ د اوریجنل ته نو بیا به تاسو ویډیو دغه رقم په نارمل سلو موشن کې جوړ شي او ډیره زیاته زبردست به وي. د نو غره که تاسو د بل سایډ ته بوځئ بیا به په پاست موشن کې تاسو ته ښکاري مطلب که دغه رقم دې سایډ ته بوځم نو تاسو ته ښکاري ویډیو چې کوم دی هغه څومره تیزه شوله دې سره. د نو غره دلته چې کوم تاسو له آپشن درکړی یو سایډ دار یو دار نو څومره ځکینو باندې چې تاسو دا ودروئ نو هغه دومره ځای به تاسو په ویډیو کې بیا سلو موشن یا پاست موشن کې بیا وي. بیا چې کله هم تاسو په دې کې مکمل ایډیټینګ وکړو بیا به تاسو کې بار په سیو باندې کلیک کړئ نو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو مکمل ویډیو چې کوم دی هغه بلته سیوینګ به روان شي تاسو ویډیو به ګیلری کې سیو شي. تاسو ته ښکاري څومره په لږ ټایم کې تاسو مکمل ویډیو چې کوم دی هغه په سلو موشن کې سیو شي او بیا تاسو په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې هغه په ګیلری کې وګورئ. حکومتګرو امید لرم تاسو د نننۍ ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.